ईमानदारी का टाइम है यार, सारे आगे खड़े हो गए यार। आप अपना रेडी आगे कर लो। टोल अशमामटा जगह वाला और नवाज शरीफ को वाकई में तो जिम ने मिला हुआ दिल्ली मोमंदो की सही वाला दा चिकल हुकूमत रागले दा दो हुकूमत चिकन दा दी पुख्तनो दुश्मन दे दा पुख्तनो ढेर जोर न वर कई ढेर सख्ती वाला वर कई को पल लिया जी सर पजरामा से तो सतावे म चिकल करे दे मुशर्रफ खिलाफ मार्च का वो और हुआ तले ता नुमरे दी इमरान खान लास निवलो अगी के दा लिखले मुस्लिम लीग नुन हिंदुआनो जमात दे چې زردالي او نواز شریف په دې عمل کې د عمل ترقی شي کولای د بېنظیري په دور کې دا خبره کړې وه چې د ښځې حکومت لکه په اسلام ملک کې د ښځې حکومت نشي راتلی ما باندې څلور کاله څلور سنت نه دي کړي د جمعې د ورځې ویل دا به نه کې د دې مولانا محمد صادق خو هغه له موږ اوټ ورکړی و مومندو کې ګلونه به خلکو وشیندل او دا په لندن کې وروره په هغه محل کې ناست دی خلکو د غل او د ډاکونه اړې وایي ته دې خبرې ته وګوره دا عزت الله ورکوي که نه عمران خان الله پاک په جیل کې مې عزت ورکړو دغه کې چې په حمله وشوله پنجاب کې زما نه زه یېرېږي ګجرات کې هغه حمله چې به وشوه دوی وویلې چې لکه دا پلستر چې کوم دی دا ډرامه باز دی یې 3-4 حفیظ صاحب چې ویلې اور الله پاک هغه ته وښوده لیکن هغه عالم سړی دی لکه پلار یې چې کله د حکومت کې راغلی خیال دی لومړي سر نه د پښتنو سره نه لګېدله یعنې واقعي د پښتنو ډېر ووټ هم ورکړی دی او پښتانه چې کوم دي د سره ډېر هیلپ هم کړی ما په خپله دله 2 پیرې ووټ ورکړی دی خو باقایا چې کوم چې دی دا د پښتنو نه خپلېږي نه د پاکستان هم دا خیرخوا نه دی ځکه ته اوس نن سبا د پنجاب حالات وګوره سند وګوره بلوچستان وګوره څه حالات دی د پنجاب خلکو ته اوس پته ولګېده دوی ته مخکې پته نه وه دغه لاهور یې رانیولې و ټرین او میټرو دغه سهولت یې ورته سازي کړې وې بقایا نور صوبې دې نه ټولې خفه وې ټول قومونه دې خفه وو بیا پیپل پارټي دا کاغذ تصویه مزرداري ته مړه مخه دی د نواز شریف نه قوم پرستي خو نه کوي که نه دا او بل عمران خان چې کوم دی هغه خو داسې یو لیډر دی د هغه مقابلې سړی خوشته دی نه سر دا کم خلک چې وایي چې عمران خان غل دی ګړۍ پټه کړې وه هغوی ته څه پیغام ورکوئ ما ته دا وایي د اربونه روپۍ چې دي وړي د دوبۍ او په برطانیا کې او په دې ملکونو کې دا غټې پلازي دي وسازي کړي او کمې روپۍ دي وړي دي د ملک نه هغه چاته نه ښکاري دی یوه ګنټه ښکاري دی ورته هغه بیا هم د دې روپۍ دغه کړي دي ورکړي دي قانوني طور باندې حل دی کنه کیس راوباسه خو دا خو خدای نن سبا په څه حساب کتاب روان دی خو ماشوم هم بیږي که نه چې هغه یعنې که هغه د دې په شان د کڼکپ وی که نه 2 منټه به دلته نه وي ایسار شوی هغه به تللی وی بار ته ځکه که هغه د پیسو لالچ وی د عمران خان که نه هغه چې 2-3 خبرې په میډیا باندې کولې د کرکټ په لحاظ باندې هغه ته کروڑونو روپۍ میلاوېدلې د ښځه چې کومه وه جمعه زما نوم یې هېرېږي جمایمه هغه څومره مالداره وه دا خو هر سړي ته پته ده که نه خو څوک سړی خو نه دی عمران خان چې پرون راوتی یا چا دې لاس نه نیولی سیاست ته راشه یا وزیر اعظم شه یا وزیر اعلی شه هغه څومره مالداره وه هغه هغې ته نه دي کتلي باقاعده د خپل ملک دپاره د عوام دپاره بل دا سړی چې دی که نه داسې بزرګ غوندې سړی دی ته زه نه سیاستدان وایم صحیح شوله او نه دا سیاست دا بزرګ دی دا د دې ټیم بزرګ دی لیکن موږ ټول لیډران ولیدل پوره نیشنل پارټۍ والا پیپلین والا نون لا د ټولو پارټیانو له موږ ووټونه ورکړي دي سمنډه موږ ترې کړي دي جمله مې عمران خان زما څه کور ته نه راوړي خو دلته موږ بړونو کې ځای پیدا کړی دا چې کومې خبرې کوي د عمران خان دا موږ سوچ دی دا ایمانداره سړی دی دا به ګوره چا د خپل کور سره مینه نه یو کوم سړی دا نه وایي زما ملک په ترقي وکړي دا کوم یو سړی وایي موږ ملک پاکستان دی موږ دا غواړو چې په دې باندې ایماندار لیډر راشي او دې ملک ته ترقي ورکړي دا کوم وخت چې موږ تېر کړو اوس دا بابا دا خبره وکړه د جي صاحب د ده عمر 50 کاله دی که زه دا دی 35 سال کې زه روان یم نو زه خو به وروسته د نور نسل سوچ خو به کومه که نه دوی خو سلوک په دغه باندې زندګي تېره کړي که نه ولا څو ورځې وشولې د افغانستان په حکومت راغلی طالبانو چې هر سړی مخالفت وکړه ټولو ملکونو په انټرنیشنل سطح باندې دا هغه ته وشن د هغه څال دی هغه څومره په ترقۍ روان دی څومره په عزت باندې د هغه قام او هغه کم سیسټم چې د هغه د ملک روان دی هر سړی وایي زه لاړې او بله زما دلته انډیوالان دي پنجابیان دي افغانستان ته کاروبار له لاړ د هغې نور کسان دي د چپس او بیټرۍ یې لګولي دي شوته ووایه فضل الرحمن صاحب په باره کې څه وایئ چې څه وخت کې د عمران خان صاحب حکومت او نو فضل الرحمن صاحب دا ټول را یوځای کړل او د پی ډي ایم مشر شو او هغوی وایي مهنګایي ختموو فضل الرحمن صاحب د فضل الرحمن صاحب ته زه دا وایم چې کله تا د مشرف خلاف تا چې کله د مشرف خلاف کله مارچ کاوه او راووتلې تا لومړی د عمران خان لاس نیولی و ستا په 92 کې که په 95 دغه اخبار دغه زما نوسیت دی تاریخ او کال
هغې کې دا لیکلی چې مسلم لیګ نوم د هندوانو جماعت دی چې زردالي او نواز شریف په دې ملک کې د عمل ترقي نشي کولی د بېنظیري په دور کې دا خبره کړې وه چې د ښځې حکومت په اسلامي لکه په اسلام ملک کې د ښځې حکومت نشي راتلی ما باندې 4 کاله د 4 سنت نه دي کړي د جمعې د ورځې ویل دا به نه کې د دوی مولا ته مولانا محمد صادق هغه موږ وټ ورکړی و مومندو کې ټوله شپه مې ډزه کوله د جب نه ګاډي دغه کړي وه هغې به روپۍ ورکولې خرچه د جب نه کړې وه ټول برادري ورسه ولاړه هغه دا موږ ګټلې وه هغه هم هغه داسې شو بدله کې فضل الرحمن صاحب خو د سړی دی زه خو یم ځینې خبرې خو ځکه نه کوم چې عالم ورته خلک وایي ګیرې هم ده په مخه او عالم هم دی او د داسې بزرګ سړی زوی دی چې د پلار یې ډېر ښه سړی و په دې وخت کې چې کومه غداري ده وکړه که نه د اولو نه اول خو اسلام سره وکړله په دویم لحاظ یې د پښتنو سره وکړله او په درېیم یې د پاکستان سره وکړله دا ملک ښه صحیح روان و ووټ به چاله ورکوئ د پښتنو هغه وایي چې زه د پښتنو لیډر خو زه یم په دې ټایم کې نه دی په دې ټایم کې د عمران خان نه بل سړی شته دی نه ټول قام به سندی دی که بلوچ دی بهي هغه ټولو ته ویلي دا ستاسو ملک دی زیاتې رسه کېږي ودرېږئ د خپلو بچو دپاره ودرېږئ دا ووټ چې کوم دی که نه دا به موږ ورکوو عمران خان له ځکه دا د دې ملک سره مینه محبت کوي د بار کوم پیسې د دې ملک نه کمې روپۍ نه دي پټې کړې نه غل دی نه دا کوم ډاکو دی کوم ډاکوان چې دغه موږ پېژندلي دي دا واحد امید دی زموږ او اخري ووټ به هم دله ورکوو چې دا هم غلط وخاتو او دا زموږ په کوم سوچ چې کوم زموږ دی او په دې باندې دا پوره نه شو د دې نه بیسته بیا چاله ووټ هم نه ورکوو شګې دا ملک هم پرېږدو افغانستان هسې هم ترقۍ کې روان دي زه بل ته لاړ شو دا راته ووایئ چې اوس په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې چې دا ظلم روان دی او عمران خان یې په زندان کې اچولی دی په دې حواله سره څه وایئ ته ما ته دا ووایه عمران خان یې جیل کې اچولی الله پاک له څونه عزت ورکړو پرون راتلو ډېرې دا بل پرون څومره ګلونه به خلکو وشیندل او دا په لندن کې وروره په هغه محل کې ناست دی خلکو د غل او د ډاکو نارې وایي ته دې خبرې ته وګوره دا عزت الله ورکوي که نه عمران خان الله پاک په جیل کې مې عزت ورکړو دغه کې چې په حمله وشوله پنجاب کې زما نه زه یېرېږي ګجرات کې هغه حمله چې به وشوه دوی وویلې چې لکه دا پلستر چې کوم دی دا ډرامه باز دی یہ 3-4 حفیظ صاحب چې ویلې دغه کې حمله شوه بلوچستان کې ور الله پاک هغه ته وښودله لیکن هغه عالم سړی دی موږ د دې قدر کوو د علماو طارق جمیل صاحب نه غټ عالم تا ته ښکاري څومره نرم سړی دی د تبلیغي جماعت مشر دی څومره دنیا په تبلیغ کې ده چې هغه د دې حمایت کوي نو موږ به نه کوو د عمران خان حمایت ډېر مولیانې کوي زه ته ما دا ووایه چې طارق جمیل صاحب د دې عمران خان حمایت کوي نو موږ به نه کوو ډیفینټلی یعنی که ستاسو د خبرې مطلب دا دی ته ووایې ما دا تپوس وکړو چې دا ظلم روان دی په دې پاکستان کې ډېر خلک دا وایي چې موجوده ټایم کې چې کوم ظلم کیږي دا مارشلا دور سکیم نو شوی تاسو منئ چې ظلم کیږي داسې کار دی چې مارشلا خو موږ د مشرف د دور لیدلی ده او نور یې نه دي لیدلي که نه ضیا صاحب د ایب صاحب دغه ضیا صاحب مارشلا موږ نه دي لیدلی خو برحال یو خبره دا زه وکړم چې پښتانه مخکې نه زورل شوي دي ډېر زیاته ځکه چې علاقو کې جنګ دهشتګردي وه حالات خراب وو هغه بې کوره شولو بیا رال پنجاب ته څوک سند ته لاړ هغې مزدوریانې کول ډېر سخت تکلیفونه تېر کړل بیا چې کله د حالات دغه شو بیا پیپل ته ور راغلی بیا نور هم حالات خراب شول دوی دا ورکړو دا ملا صاحب اوسه د کله خبره کړې ده د هغې نه مخکې مې عمران خان د قبایلو خبره کوله د پښتنو یې کوله که ډرون دې بند شي دا جنګ نه دې لاس واخلئ تاسو دې ملګرتیا مه کوئ د امریکې داسې خبره تا دا کومه چې د مارشلا خبره تا وکړله چې کوم زیاتې خو چې دی اوس د هر قام سره روان دی دا هر قام پوه شوی د پنجابي سندې بلوچ هر ګلګتې دا مه وایه چې خالي پښتون څه کېږي مخکې یو پښتون سو او اوس د غونډو قومونو څه کېږي دا پوه شولو دا قومونه دا راته ووایه زمونږ د خیبر د پاکستان یو ډېر لیجنډ صحافي عمران ریاض هغه تقریبا 140 ورځې هغه په جیل کې بندیوانو او اوس چې هغه آزاد شو نو ډېرې حلقې دا وایي چې ډېر زیات ډسټربه دی او ذهني مریض ته جوړ دی دغه نه غوښتنه خبر ما خو پرون په دې نت باندې دغه وکړو په میډیا باندې او څه انټرویو ورکړی و ماشاءالله ښه صحیح دی صحتمند دی الله دې ښه ساتي الله دې ښه ساتي د ملک دپاره دی که نه ور کوم سړی د پاکستان دپاره د ملک دپاره او مطلب کې نن سبا کوم حالات دی قوم دی دیو دپاره منډه ترله کوي دیو سوچ کوي موږ دغه سړي صحیح ډېره مننه سپیشلی د پښتنو دپاره او د مسافرو دپاره کوم چې د دنیا په نورو ګوټونو کې ناست دي او تلي دي د مور او پلار دپاره
ګټه کوي کوشش دا کوي چې مرسته وکړو د خپلو مشرانو هغوی له څه پیغام ورکوي هغوی ډېر خفه ناست دي د پاکستان دپاره مسافر دی الله پاک خپل وطن ته راولي دلته دې کیمره کې وایه که نه مسافر دی الله پاک خپل وطن ته راولي او په خیال داسې خبره ده چې مطلب کې دا مسافر شوي دا هم د چا د وجې شوي دي که نه که دې ملک روزګار وي او کاروبار وي مزدوري وي څوک ځي د خپل وطن نه بل وطن ته مسافري ډېر ګران شی دی او انشاءالله دغه مسافر هزار رانیولي دي دا کوم چې نن سبا زردالي دی او که نواز شریف دی او که بل دی انشاءالله د ذلیله کېږي او د رسوا چې دي که نه دا هم دغه مسافرو ډېرې په سخته دا مزدوريګانې کړي دي او دې وطن کې راولي زما 40,000 روپۍ بل راغلی دی ورکوټ دوکان خپله سوچ 40 مبارک شه جي 40,000 روپۍ بل مې راغلی وړوکی غوند دوکان دی 15 شپږ بل په پکې لګېدلی یاره ژوند ډېر ګران نه شو نو دا به څه کېږي ما ته دا ډېر ګران دی او دا خو چې دا موږ پریشانې دي د وجې د عمران خان صحیح حکومت و ښه صحیح روانو د ملا نه زموږ په سړو تور شو بلدرحمان صاحب نه دا به دې پرېښې وې 15 کاله که نه چې پته لګېدلې وې 15 کاله به دې پرېښې وې چې حکومت یې پوره کړی وې او دا صحیح نه وې پس بیا هم تاسو ته ووټ درکړی وې موږ به ویل چې یاره دا سړی غلط دی تاسو هغه پرې نه ښودو حکومت ته 15 کاله هم پوره تاسو 30 کال حکومتونه وکړل تاسو چې وکړل عمران خان یو کار راته ووایه په لاس کې ډېر ټایم نه اخلم یو کار راته ووایه هیلث کارډ هم دی سپیشلی اقوام متحده کې هغوی نون مسلم وړاندې د آپ نبی پاک صلی الله علیه وسلم قرارداد پاس کړی و او نون مسلم ته دا ویلیو چې موږ د خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره ډېره زیاته مینه کوو که تاسو ګورئ مسافرخانې د دې نه علاوه ډېر کارونه دي ستاسو کم کار خوښ یاره اول خو چې د اقوام متحده کې کوم تقریر ده وکړو دا وګوره دې خبرې ته سوچ وکړه که نه څومره لیډران په دې قوم کې راغلي دي داسې خبره به دې 70-72 ساله کې چا کړې ده ښه بیا چې کله هغه شهزاده رالی دا نوم یې زما نه هېر شي سلمان هغه چې کله رالی هغه ویل چې ستا لکه مطلب کې یو خواهشي ته یې ماته ووایه هغه ورته راپاڅېد هغه ویل چې زما دا خواهش دی چې کوم پاکستاني دي او دا د خپلو مور او پلار او د بچو نه کوم لرې دي او مسافر دي کوم خلک دا کوم جیلونو کې کوم جیلونو دي دا راپرېږده او زما دا خواست دوی سره ډېر زیات همدردي وکړه ځکه دا مسافر دي او دا ما ډېر نږدې دي ډیره مننه ښه دا راته ووایه اباوټ هیلث کارډ باره کې څه ویل هیلث کارډ زه تا ته څه ویم چې زه درې کارډه دي ما خلک یو باندې ما علاج هم کړی دی زما داسې انډیوالان دي چې د هغوی د روپۍ وس نه کېدو زه اوس تللی یم پېښور کې د ګاډي کرایي مو له ورکړې ده پرېشن یم به کړی د ګاډي کرایي م ورکړې ده پروټې راخیستل هغه په کارډ په پیسو باندې راواخیستل میلماني روټۍ م په هغه روپو راوړه زه اوس ومه هغه ویل دا اوس وګوره مطلب ویل دا د الله په موږ له یو داسې یو فرشته راکړې ده چې په لومړي ځل باندې موږ د حکومت په روپو باندې ډوډۍ م راوړو چای م راوړو پروټ م راوړو میلمه مې موزر کړو مریض مې پرې دغه کړو مرستې کم هسپتال کم خرچه هغه مې پرې وکړله میلمه مې بوزر کړو پروټ مې راوړل او چای او ډوډۍ مې پرې راوړله دا لومړی ځل واحد ولې یو فرښته موږ الله راکړې ده په دې نواز شریف په وخت کې موږ ته وریجې هم نه میلاوېدلې په مومندو کې صحیح شوله دا چې کله حکومت راغلی دا د حکومت چې کوم دی دا د پښتنو دښمن دی دا پښتنو ډېر زورونه ورکوي ډېره سختي وله ورکوي په پل لیازي او خبرې اترې وکړه یو جهان مننه جي ګرانو عزتمندو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ زمونږ نوې د پښتو چینل پښتون غږ سبسکرایب هم کوي او د خپلو پښتنو سره شیر کوي یو جهان مننه فرهاد خان له اجازت راکوي په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ الله حافظ الله نگهبان